لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، أو كما قال. كتاب الرياض الصالحين یوسلو نهشتم نمبر باب شروع. باب پبارد دی کې چې د مجلس ادبونه. په دې باب کې لسم نمبر حدیث ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته داوی: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. ډیر لږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مجلس نه پاتېدو او دا دعا به پرې خودله تر دې پورې چې دا دعا به ویله. یعنی لږ اوقات داسې وو چې نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا د مجلس نه پاتېدلو وخت کې شاذ او نادر وخت کې به پرې خودله. نور به دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم چې د مجلس نه وکړه پاتېدو نو دا دعا به ویله او ډیره زیاته بهترینه دعا ده. دا دعا ده چې اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم د مجلسنا د پاسېدلو په وخت کې به ډېر کم وختونو کې به د الله پیغمبر دا پرې ښودله. نور به هر وخت د الله پیغمبر ته دعاګانې به کولې. دعا معنا دا ده انشاءالله معنا کې سړی سوچ وکړي او ذهن ته الله چا معنا کته کی نو ان شاء الله چې به رغبت ډیر پیدا کیږي. معنا دا چې اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. یا الله ته مونږ ته ستا ویره نصیب کا، ستا ویره مونږ ته راکا. هغه ویره چې هغه مانع او پرده او حائل واقع کیږي په مابین زمونږ په مابین ستا د ګناهونو کې، ستا د نافرمانی کې. یعنی داسې ویره الله رب العالمین ستا د در نه مونږ ته را نصیب کو، د اړه کې واچوه ستا ویره چې داسې ویره چې ستا د ګناهونو او زمونږ په منځ کې هغه حائل او پرده واقع شي چې مونږ ګناهونه پرېږدو. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. او الله مونږ ته هغه ستا تابعداري را نصیب کو، راکا هغه تابعداري چې ته مونږ په هغې په وجه باندې جنت ته رسې. څومره جامع دعا ده. هغه تابعداري م الله په دې ژوند کې نصیب کړه چې ته په مونږ جنت ته رسې. بس لنډه خبره. ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. او الله ته مونږ ته هغه ایمان او یقین نصیب کړه چې په هغې باندې ته زمونږ باندې دغه دنیا مصیبتونه اسانه. دنیا څونه سختې دي، ګرانی ډېره سخته و، بچو له رزق پیدا کول ډېر سخته، دعوتي مشکلات بیل دي، د خلکو خبرې بیلې دي، که ښه کې هم خلک دې نه پرېږدي، که بد کې هم خلک دې نه پرېږدي. نو دنیا مصیبتونه الله تعالی داسې ایمان مونږ ته را نصیب کړه چې دنیا مصیبتونه ته به مونږ اسان کړي. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. الله ته مونږ ته دغه شان ته مونږه فایدهمن وګرځوه. کم غوږونه او کم خوږونه چې الله تعالی مونږ ته راکړي دي د هغې هغه فایدې الله د هغې نه فایدهمن
او د فائدہ اوچتون کې مونږ ګرځوا چې کوم غوګونه زمونږ دي کوم سترګې زمونږ دي کوم طاقتونه الله تعالی په دې بدن کې تا زمونږ اچولې ټول طاقتونه الله زمونږ د فائدې والا وګرځوا کوم وخت پورې ما احییتنا تر څو پورې چې زمونږ ژوند دي څو پورې چې مونږ ژوند دي الله زمونږ سترګه زمونږ دغه شانته دا غوګونه زمونږ د بدن چې څونه قوتونه او طاقتونه تا زمونږ په دې بدن کې اچولې چې مونږ ژوند دي الله غا د فائدې والا وګرځوا الله دې وګرځي وجعله الوارث منا او الله دا فائدہ چې دا په دې بدن په دې قوتونو او طاقتونو او د سترګو په غوګونو سره چې کومې فائدې الله ته مونږ ته نصیب کړي الله دغه فائدې زمونږ په د مونږ نه وروسته زمونږ په ورثو کې مواچوه زمونږ په اولادونو کې مواچوه وجعل ثأرنا على من ظلمنا یا الله ته زمونږ انتقام او برلاسي وګرځوه په هغه چا باندې الله چې مونږ ظلم کړی دی الله زمونږ حق چا خوړلی دی په مونږ باندې الله ظلم چا کړلی په هغې باندې مونږ انتقام والا وګرځوه الله مونږ حق غوښتونکي او حق غالب کوونکي الله تعالی په هغوی باندې وګرځوه وانصرنا على من عادانا الله چا چې په مونږ ظلم کړی دی مونږ سره د هغوی په خلاف باندې کامیابي نصرت الله مونږ ته نصیب کا الله دې مونږ تاسو ته نصیب کړي ولا تجعل مصيبتنا في ديننا یا الله ته مګرځوه زمونږ مصیبت زمونږ په دین کې الله څه معنا یا الله ته هغه څه مونږ ته مه رسوه چې د هغې په وجه باندې زمونږ په دین کې نقصان راځي زمونږ عقیده خرابېږي زمونږ خاتمه خرابېږي او الله مونږ د دین نه اول اړی داسې مصیبت الله مونږ ته په دین کې مه ګرځوه ولا تجعل الدنيا اکبر همنا الله دا دنیا زمونږ لوی مقصدونو نه مه ګرځوه چې صرف دنیا مقصد یو سوچ او فکر ټول دنیا کې او د ژوند سلیل ساده چې راواخلي الله غم اکثره برخه په دنیا کې تیریږي یعنی په دنیا الله زمونږ لوی مقصد مه ګرځوه نن سبا ګوره مسله که دا دعا مونږ تاسو کو الله ان شاء الله دا څومره چې قصې او څومره چې دغه شان دغه د ژوند سختۍ د الله مونږ تاسو باندې اسانه کړي ګینې اکثر مقصد دغه دنیا دی څوک چې د عزت هم کوي په دنیا بدلې ښځه چې د عزت کوي که نه او د مینې محبت خبرې سره کوي نو او هغه د ژوند چې کوم حقوق دی هغه له هغه موندله په پیسو باندې درکړي چې پیسې له سره نه وي په معاشره کې به ډېر لاندې سړی اگر که ته ډېر پوهه انسان یې ولا مبلغ علمنا او یا الله ته دنیا مه ګرځوه هغه انتها د علم زمونږه هغه انتها د علم الله زمونږه دا دنیا مه ګرځوه چې زمونږ علم او زمونږ فکر او صرف شپه ورځ زمونږ په دماغو کې دنیا پرته وي سوچ او فکر د دنیا ناست هم په دنیا ودرېدل هم په دنیا تعلقات هم په دنیا خبرې هم د دنیا جماعت کې هم دنیا او بهر هم دنیا او هر ځای کې دنیا نه الله ولا تسلط علينا من لا يرحمنا او الله ته هغه څوک په مونږ باندې مه حاکم کوه او هغه څوک په مونږ مه زوره ورکوه هغه چاله ته الله تعالی ته مونږ باندې برلاسیتوب مه ورکوه چې څوک په مونږ رحم نه کوي داسې حاکم الله مونږ ته مه راکوه چې په مونږ رحم نه کوي داسې مشران الله مونږ ته مه راکوه چې په مونږ باندې رحم نه کوي نو دا څومره ښایسته دعا ده دا روایت ترمذي دی او حدیث دا حسن روایت دی صحیح روایت دی نو دا دعا دا لوستل پکار دی دا یادول پکار هره ورځ یو ټکی په ځان لازم کړئ دا یاده کوي څومره ښایسته معنا ده دی جامع دعا بهترین دعا په دې تو حدیث کې انده فائدې دي او دې حدیث کې د دعا کې دا فائدہ پته ده اوله فائدہ به کې دا ده چې همیشه د الله په طاعت باندې حرص کول او ځان کې مینا د الله ر طاعت پیدا کول د دعا کې دا معنی ده چې الله ستاسو طاعت مونږ ته نصیب کړي هغه طاعت چې ترڅو پورې مونږ ژوند دی او ته په مونږ جنت ته رسي بل فائدہ به کې دا ده د هغه علم بارکه حرص پروت دی چې کوم علم ته د آخرت فائدہ درکړي د آخرت فائدہ درکړي هغه علم چې ته آخرت کې ستا میزان د حسنات هغه ته درنی تا په حوض کوثر وګد الله د پیغمبر ته نصیب کړي تا د الله جنت درکړي دې حدیث کې هغه علم بارکه ترغیب پروت دی چې په کوم معنی د آخرت ګډ او زنده باد ته نصیب کړي الله دې مو تاسو نصیب کړي او درېمه فائدہ به کې دا ده الحث على الدعاء الجامع لخير الدنيا والاخره په دې حدیث کې تیزی ده جامع دعاء ته هغه دعا چې د دنیا او د آخرت ګډ په کې الله چولې دي هغه دعا چې د آخرت دنیا او د آخرت هغه مصیبتونه هغه ته نه لري کوي او دنیا او د آخرت فلاحیت
او کامیابی هغه موږ تاسو ته نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ته دا دعا اسانه کړي. الله دې موږ تاسو ته به دغه شانته همیشه